بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې نن سبا یخ دی، سړی کوروالي وکړي او هسې بیا پسې بدسې غسل نه وکړي، بیا سهار وخت کې بیا ولمیږي، نو دا جایز دی او که نه؟ مسائل رفعت قاسمی مکمل و مدلل مسائل غسل صفحه نمبر 40 هغه لیکلي دي وایي که چیرې سړی ماخستن د شپې کوروالي وکړي، خپل هغه ښکاره نجاست دې پرې وي، یعنې استنجا دې ووي، بیا دې بیده سي، خو د سهار لمانځه څخه مخکې غسل کول ضروري دی. لمونځ قضا کول جایز نه دی، که لمونځ قضا کې سخت ګناهګاره دی، دومره به یې نه ځنډوي. سهار لمانځه څخه مخکې به غسل کوي. په حواله سره د فتاوی رحمیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 263 د هغه رنګه مظاهر حق جدید جلد نمبر اول صفحه نمبر 440 هغه دا لیکلي دي که چیرې څوک خپل ظاهري نجاست لرې کړي، ښکاره نجاست پرې وي، استنجا ووي، دا د جنوبي دپاره چې دی بیدېږي طهارت دی، نو دی خپل استنجا ووي، بیده دې سي، هغه ښکاره نجاست پرې وي، مشکل نه لري، خو د لمانځه څخه مخکې غسل به کوي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.